د پښتو ژبې د شعر او ادب ګرانو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اجازه راکړئ چې خپل یو قطعه نظم ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړم. هیله ده چې ستاسې د خوښۍ او قبول وړ وګرځېدلی شي. د نظم عنوان دی افراط. بوتان چې د بودا کړل اوچت موږ د بامیانو پر آسمان، حیران شول زموږ بت پرستۍ ته بت پرست د هندوستان او نور جهان. بوتان چې د بودا کړل اوچت موږ د بامیانو پر آسمان، حیران شول زموږ بت پرستۍ ته بت پرست د هندوستان او نور جهان. بیا چې به راواخیستله توره زموږ غازیانو، نو حیران به شوله زموږ د جنګ هنر ته جنرالان، هم د چنګیز هم د شرقیانو، هم د فارس هم د غربیانو. بیا چې به راواخیستله توره زموږ غازیانو، نو حیران به شوله زموږ د جنګ هنر ته جنرالان، هم د چنګیز هم د شرقیانو، هم د فارس هم د غربیانو. بیا په زانګو د سلطنت کې چې ویده شو 40 کاله، نو حیران شول زموږ درانه خوبو ته ټنبلان او هم خرسان د ټول جهانه. بیا په زانګو د سلطنت کې چې ویده شو 40 کاله، نو حیران شول زموږ درانه خوبو ته ټنبلان او هم خرسان د ټول جهانه. بیا چې راپاڅېدو د خوبه، حزبیانو مو حیران کمونیستان کړل د کوبا او د روسانو، چې تطبیق کړل 7 فرمانه په یو کال کې دوی پر سخت دریځو افغانانو. بیا چې راپاڅېدو د خوبه، حزبیانو مو حیران کمونیستان کړل د کوبا او د روسانو، چې تطبیق کړل 7 فرمانه په یو کال کې دوی پر سخت دریځو افغانانو. بیا چې هغه ولاړه، وهل به مو میخونه په سرو کې، یا بې سره انسانان مو رقصول، جلادان د زمانو ګوته په غاښ شوه، دیبیان به لړزېدل او ډبرو به ژړل. بیا چې هغه ولاړه، وهل به مو میخونه په سرو کې، یا بې سره انسانان مو رقصول، جلادان د زمانو ګوته په غاښ شوه، دیبیان به لړزېدل او ډبرو به ژړل. بیا چې مو بدل کور د اسلام په امارت شو په زور د طالبانو، نو حیران شوه زموږ مسلمانۍ ته مؤمنان د مدینې، مکې او نورو عربانو. بیا چې مو بدل کور د اسلام په امارت شو په زور د طالبانو، نو حیران شوه زموږ مسلمانۍ ته مؤمنان د مدینې، مکې او نورو عربانو. نن چې زمانه شوله بدله، مخامخ مو خپل پادشاه ته سپکې وکړې بې پروا، نو حیرانه زموږ دیموکراسي او د بیان و ازادۍ ته اروپا هم امریکا. نن چې زمانه شوله بدله، مخامخ مو خپل پادشاه ته سپکې وکړې بې پروا، نو حیرانه زموږ دیموکراسي او د بیان و ازادۍ ته اروپا هم امریکا. خدایه کاشکې مو پرون نه وای حیران کړی په هیڅ شي کې دا جهان، نن به نه وای حیران پاته
دی دردو او دی روزګار ته د خپل ځان. خدایه کاشکې مو پرون نه وای حیران کړی په هیڅ شي کې دا جهان. نن به نه وای حیران پاته دی دردو او دی روزګار ته د خپل ځان. بس کړه ای نیکزاده افراط مه کړه د افراطو په بیان کې. عبرت له تیر نه واخله افراط بد دی په هر شي په هر مکان په هر زمان کې. بس کړه ای نیکزاده افراط مه کړه د افراطو په بیان کې. عبرت له تیر نه واخله افراط بد دی په هر شي په هر مکان په هر زمان کې. ستاسو د توجه نه یو جهان مننه.